ولې موږ په لوی لاس باندې د ټیک ټاک بغیر الله تا نه ساتي، د ټیک ټاک بغیر خدای تبارک وتعالی تا ته حلال رزق نه درکړي، تا د ځان لپاره حرام غوره کړي. د مرګ سختي، د مرګ تنګي او د سا خطو حالات دا یاد ساته، دا پر هر چا باندې راځي. او صرف د مخکې او شاته معامله ده، یو څوک په مخکې یو څوک په ورسته، دا غړپ په هر یو ار تیری. کل نفس ذائقة الموت، هر نفس، هر انسان، هر ساکشون که په دنیا کې خواهشات کوي، ویکه فحاشي کوي، ویکه عریانی کوي، ویکه د خلکو ذهنیت ورخرابوي کوه، په ځان ډاډه اوسه. لیکن دا یاد وساته مرګ دومره لاپروا دی، دومره بې پروا دی، کیدای شي ته په دغه عیاشي اخته یې، په دغه بې حیایي اخته یې او مرګ تا ته راسي په دغه حالت کې سا وکړ. مه مغروره کېږه، مې یېروه مرګ، د مرګ څخه مه بې باکه کېږه. مرګ دومره لاپروا دی چې هغه کوچنی او غټ نه غواړي، سپین ږیری او تور ږیری نه غواړي، تندرست او مریض نه غواړي، نر او ښځه نه غواړي، ماشوم او ځوان ته نه ګوري. داسې کسان ستا چې کړوسیان یې مړه سي، نیکه او ورنیکه یې لا ژوندی. د مرګ څخه مه بې باکه کېږه. د مرګ سکرات، د مرګ حالات، د انسان د بدن څخه چې روح وځي، دا ډېر خطرناک حالات دي، دا ډېر خطرناک حالات دي. د خدای لپاره هغه کسان چې په بې حیایي اخته دي، خاص کر زه زما هغه ورونو ته وایم چې په ټیک ټاک باندې فحاشي خپروي، زه د دوی اهانت نه کوم، دوی خپل عمل، لیکن دا زموږ یو فریضه ده چې علما به دوی په یو ښه توګه باندې د دې بد کار سره ګرځي، د حقې لارې دعوت به ورکوي. زما خویندې دي، زما مسلمانان ورونه دي، د خدای دپاره فحاشي مه خپروئ. ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا، هغه کسان چې فحاشي په مؤمنانو او مسلمانانو کې خپروي، فحاشي خوري، د دې کسان دپاره الله وایي دردناک عذاب دی. د دې ټیک ټاک د لارې به ته 100 روپۍ وګټې، 100 روپۍ به تا ته راسي. ستا هغه فحاشه ویډیو، هغه فاحشه ویډیو چې تا په هغه کې بدن هم ښکاره کړی، ته پکې د ټیک ټاک ګیمونه هم کړي دي، هر قسم بې حیایي دي کړی، 100 روپۍ به درته راسي. ته د دغه پیسو په خاطر باندې د جهنم عذاب پر ځان خورې، وړلی سې، تا بې لرې. که چیرې د جهنم عذاب دې هېر وي، په دنیا کې اور بل دي، ورسه چوله ولګو، 15 منټه د خپله ګوته ورته ونیسه، نیولی سې. ولې دومره جرأت کوې؟ ولې دومره خپل ځان تباه کوې؟ ولې آخرت خرابوې؟ ولې په هغه خبیثانو، ظالمانو، کافرانو کې ځان راپورته کوې چې هغه کافران دي؟ هغوی په دغه بې حیایي او فحاشي کې الله جل جلاله عوج ته رسولي دي. ته ولې د هغوی په شکل کې ځان راپورته کوې؟ د یو 100 روپو په خاطر دومره دا دنیا تا ته محبوبه سوه. حب دنیا رأس کل خطیئه. د دنیا محبت دا د هرې ګناه جړ دی. که د چا مینه دا شول چې زه به د ټیک ټاک د لارې په میلیونو روپۍ وګټم، هغه په هر بنیاد شي، که د چا عزت ما خرابوي، که د چا ناموس ما خرابوي، که د چا ښځه ما بربنډه کول، که د چا د نامحرمو ښځې سره ما په حال خبرې کولې، ما رکم ګیمونه ورته کول، ما رنګ په ګیمو کې رنګ فاحشې مطالبې ځینې کولې، بد نازیبه الفاظ مې ویل. ودې وایم زما مقصد خو د ټیک ټاک روپۍ دي، هغه ګټم. دا کس ته وایي چې د خدای لپاره دا یوه خبره خو واوره، دا یوه خبره واوره. مرګ خو لاپروا دی، مرګ خو بې باکه دی. ته دومره سوچ وکړه چې په دغه فحاشي په حالت کې تا ته مرګ رالی او د روح فرشته درته راله چې نور دې روح باسم، بیا به ستا کوم حالت وي؟ د بد انسان، د بد عمله، د بد کرداره کس روح چې کله د بدنه وځي، د دې مثال داسې لکه په یو سختو ازغو کې چې یو پوست بند وي، وړۍ بندې وي، دا چې راکشي څه حال به وي؟ ولې موږ په لوی لاس باندې د ټیک ټاک بغیر الله تا نه ساتي؟ د ټیک ټاک بغیر خدای تبارک وتعالی تا ته حلال رزق نه درکوي، تا د ځان لپاره حرام غوره کړي دي.
یو کس که چیرې په دې پیسو کې عوج ته ورسېږي د دویم او د درېیم کس دغه هیله ده چې زه څنګه په دپسې ځان ورسوم که د اسلام خلاف وي که د قرآن خلاف وي که د عنانت خلاف وي که د پښتونیت خلاف وي که د پردي او د حیا خلاف وي زما د هغه سره کار نه دی زه به په پلانکي پسې ځان رسوم که هغه میلیاردر دی زه به هم په هغه پسې ځان رسوم په میلیاردونو روپۍ به د ټیک ټاک نه ګټم مکې د خدای لپاره د ډېر سخت عذاب نه دی د دې کسانو حشر به د نظر بن حارث سره هغه کس و چې نبي علیه الصلاة وسلام د مجلس څخه به یې کسان په دې عنوان راګرځول هغوی ته به یې ښځې رقصولې هغوی ته به د ښځو محفلونه ګرم کړي وه هغوی ته به د فحشا او د ګډا او د رقصو محفلونه ایښي وه په دې قسم به خلک راګرځول